شعرونه او دا شاهد صاحب سنت به موږ پوره کړو یو معرا نظم به سره شریک کړم. شعر دی چې وی دومره لاچاري رانه یار نه کېږي، دومره لاچاري رانه یار نه کېږي، نوره غلامي د بادار نه کېږي، او زه د خپله وسه وتی نه شمه، زه د خپله وسه وتی نه شمه، دغه نه سیوا را نظار نه کېږي. او شعر دی جي سیماب صاحب چې لرې کړه تسپې زاهده لرې کړه، لرې کړه تسپې زاهده لرې کړه، ذکر د جانان خو پشمار نه کېږي. او لرې کړه تسپې زاهده لرې کړه، ذکر د جانان خو پشمار نه کېږي. او دلته فیصلې د خپلې خوښې دي، دلته فیصلې د خپلې خوښې دي، دلته د منصف انتظار نه کېږي. او دلته د تیارو دلالي دومره ده، دلته د تیارو دلالي دومره ده، دلته د رڼا کاروبار نه کېږي. دا شاهد صاحب یو نظم دی معرا، عنوان دی تضاد. دومره تضاد دی را له خدایه په خمیر کې ایښی، دومره تضاد دی را له خدایه په خمیر کې ایښی، چې د مشرق نه تر مغربه پورې خور پروت یم. د خپل احساس د تخیل الوت ته ګورم زه، چې د خورین وجود د تو احاطه څنګه وکړم. د خپل احساس د تضاداتو جایزه اخلم، دغه رنګونه د تضاد دلته سپړدل غواړم. او شکر دی خدایه چې خپل ذات خو پیژندلی شمه، د خپل احساس د معرفت تر حده ورسېدم. دومره هم خوب چې خپل مطلب و بالواک تیر کم، دومره هم تریخ لکه د زهرو رانه کرکه کېده، دومره کمزوری هم چې ځان به مې د لاسه نیو، دومره سنګین هم چې بغر له په ډغره ورتلم، دومره هم نرم لکه موم بشم د مینې لاس کې، دومره هم سخت لکه سندان په پلک هم نه ماتېدم، دومره خوشبخته هم په قام باندې پښتون پیدا هم، دومره بدبخته هم په خپل کور کې بې کوره وم، دومره ساده هم چې د ګوتو په شمېر نه پوهېدم، دومره هوښیار هم چې د مینې نه مې ځان ساتلو، دومره حساس هم چې هوا به هم نوکارې کړمه، دومره بې حسه هم چې درد هم جړولی نه یم، دومره عالم هم چې د زړونو په راز هم پوهېدم، دومره جاهل هم د حرص مې غلامي کوله. او دومره زړه سوانده هم مرغۍ مې هم وجلی نه شوه، دومره ظالم وم چې خپل رور له مې مری پرې کوله، دومره هم لوړ چې تخیل مې تر اسمان رسېدو، دومره هم کچ چې د یار پښو له مې سر نه رسېدو، دومره بیدار وم چې ښکالو به مې د خپو پیژنده، دومره هم کوم چې د فریاد چغې مې نه اورېدې. په دې حالاتو کې ما خپله زندګي خورې کړه، ما تمام عمر د چړې د لاندې ساه واخیسته، قسمته ما له دې ازل کې دا تضاد لیکلی، تل به د انور سوري پیوند باندې مزل کومه، چې په سر د قاتل لاس کې ویستلې توره، چې په بل سر تهمتي یم ترهګر یادېږم. ایمان مې خدای سلامت ساتي په داسې حال کې، په دې لټون کې چېرته خلاص د خپل ایمان نه شي.